د دې سره پخواني اختلافات ټول دي دا ختمېږي بدبیني او دا په ورورۍ بدلېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی. او دا چې مسلمان انسان په یو ټولنه کې ژوند کوي، ټولنیز مخلوق دی، دا په کله ناکله د دې ترمنځ ستونزې پیدا کېږي، خو بیا په همدې ټولنه کې نور مسلمانان دا مسؤلیت لري چې ډېری شي او د دغه دوو مسلمانانو ورونو ترمنځ صلح وشي، لکه څنګه چې دغه ورونو دا صلح کړي. الله جل جلاله ورته په دې اخر المسلم اخو المسلمین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان د مسلمان ورور دی، لا یظلمه، نه به ظلم کوي، ظلم به په خپله ظلم نه کوي، ظلم به نه کوي، ولا یخذله، او نه به د مظلومیت فرمایان دې ملاتړ کوي، ولا یحقره، د هغه توهین به نه کوي او د هغه سپکاوی به نه کوي. التقوى هاهنا ويشير الى صدره 3 مرات. دا حدیث راوی ابو هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرو په جریان کې سینې طرف ته اشاره وکړه او 3 کاله دا خبره تکرار کړه. 3 کاله چې تقوا په دې ځای کې زړه ته اشاره وکړه، یعنی تقوا باطنی ده او کله چې باطنی تقوا سره ونه لري نو کارونه ټول د جناب ریا باندې شهرت. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسب امرئ ان يحقر اخاه المسلم، من بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. د سړي د بدۍ لپاره همدومره کار بس دی چې دا خپل مسلمان ورور د ځان نه کم وګڼي، ټیټ وګڼي، دا د ده د بدۍ نه همدومره بدي بس. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. همدار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو مسلمان وینه تویول بې موجبه، د یو مسلمان مال خوړل او د ابرو او د عزت او د ناموس عزتي کول دا په مسلمان باندې حرام دي. زه خپلې خبرې نه اوږدوم، همدومره خبره بس دی. دا صلح دی الله پاک نیکو مبارک دي او د دې صلح هغه اثرات برکات چې الله رب العزت د دې سبب وګرځي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې هم پایداره صلح راشي. ورونو د دې صلح لپاره دغه ورونو ډېر زیات تکلیفونه ایستلي دي. پاچا صاحب محترم بار راته سیر احمدشاه پاچا صاحب او دلته به د دې ورونو سره کېناستو او وخت راغلی سره د ډېرو مصروفیتونو الله پاک د دنیا او آخرت ښایسته کړي. دا یوازې دا نه د دوی د پلار او د نیکونو منځ کار موږ په داسې مشر باندې افتخار کوو او د ده په خوا کې چې نور کوم مشران دي موږ ورته د عزت په سترګو ګورو. همدارنګ حاجي صاحب هدایت چې دا د دې ملګرو سره و، دا چا ماما زرجان بابا عارف جان چې زرجان او عارف جان ډېر زیات تکلیفونه ایستلي او سعی او کوشش یې کړی دی او د هر یو سره بېل بېل کتلي دي د دې د جوړېدو په خاطر باندې. شفیق سعادت صاحب، همدارنګه صداقت او سید احمد جان چې زما مشر ورور دی، دې ټولو ورونو ډېر زیات تکلیف ایستلی دی. موږ ته ډېر زیات خوشحاله یو. دا نومونه مې په دې خاطر واخلو دې کې څه ګناه نشته دی چې تاسو ټول دغه ورونو ته دعاګانې وکړئ. الله رب العزت دې د دوی دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله رب العزت دې د دغه دوو کورنیو چې دغه مسله ختم شوه په خیر سره، دغه نزاع اختلاف بدبیني الله رب العزت دې په ورورۍ باندې بدله کړي او انشاءالله دوی به لکه د پخوا په شان ورونه یې لکه څنګه چې وو. د توجه نوم یو جهان مننه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.